Paghe Raglai. The Spagiza Cricket League is the most popular domestic event in the country. The 8th edition, which will run from July 18 to August 5, 2022 in Kabul. د دې لیګ موخې به انشاءالله ځوان لوبغاړو ته به پکې چانس رسیږي د خپلو سینر لوبغاړو نه به ډېر څه زده کړي انشاءالله چې را روانو سیالیو ته هم موږ خامادګي پکې ونیسو دوی یو ښه پریپریشن پکې وشي. دوی هغه څوک دي چې د افغانستان کرکټ بورډ ته لاس ورکړی ده او په دې مهمو شرایطو کې د افغانستان د کرکټ بورډ سره یو ځای د کرکټ دغه ښکلې او په زړه پورې سیالیو کې ورسره ګډ شوي دي یو ځای شوي دي. دا ځوان هم د هغې لوبډلې په استازیتوب راغلی ده چې د دوی پلارجانې شاپور زدران لوبډل مشري کوي. تر اوسه چې خپل پلار سره ناست وې څومره مطمئن یاست چې تاسو پلار د دې ډاډ درکړی ده شاپور زدران چې دا ځل به د دې سیالیو اتلولي ترلاسه کوي ځکه چې هغه هر وخت کوښښ کوي چې ډېر احساساتي خبرې هم وکوي او جذباتي لوبې ترسره کړي. موږ خوشحاله یو د خپل ټیم نه او نور انشاءالله موږ به د خپله اتلولي راوړو. تاسو د لومړي ځل لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ سره یو ځای شوي یاستئ د شپږیزې کرکټ لیګ په سیالیو کې او د یوې لوبډلې امتیاز هم له ځان سره لرئ. څومره خوښ یاست چې د کرکټ په ډګر کې په خپلو هیوادوالو سره یو ځای یاست او خپلو هیوادوالو ته تاسو هم خدمت کوئ؟ نو زه خپله شخصا په دې خوښ یم د ځوانانو په تشویق په خاطر دغه کار ته ما خپله اپیل کړی ده. عبداللطیف ایوبي هغه څوک چې د تیر ځل شپږیزې سیالیو اتلولي له ځان سره لري د کابل بازانو د لوبډلې اونر دی. ایوبي صاحب دا ځل او تیر ځل چې تاسو کومه لوبډله درلودله دا ځل ترې څومره ښه بیلنس لوبډله تاسو جوړه کړې او څومره اطمیناني یاست چې د خپلې اتلولۍ نه به ښه دفاع وکړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تیر ځل زموږ هم ښه لوبډله وه بیلنس لوبډله وه ینګسټر موږ سره ډېر و او سږ کال هم الحمدلله زموږ سره ښه لوبډله ده. تیر کال نه قوي ده کمزوري نه ده ځکه موږ سره د نړۍ اول نمبر الراونډر محمد نبي سخیل دی همداسې رحمان الله ګربز حضمت الله عمرزی هم زموږ د بیډینګ سایډ هم زموږ د بالینګ سایډ دواړه کوي دي او هم فیلډینګ کې ټول ینګسټر دي انشاءالله. د درې واړو نګاه نه زموږ لوبډله ښه دی او موږ به کوشش همدا وي چې د خپلې اتلولۍ نه دفاع وکړو.